الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. زما عزت مندو محترمو مشرانو ورونو او زما دینی خویندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزت مندو در رب العالمین شکر ادا کو چې الله سبحانه وتعالی دیو عظیم عبادت د پاره موږ تاسو له توفیق راکړ او رب العالمین په دې خپل عبادت خانه کې را یوځای کړل. په دې خبره د الله نه شکر ادا کو، ځکه چې ډېر داسې کسان به په دنیا کې او دا به خواهش دا به ارزو چې زه مسجد ته لاړ شم او په مسجد کې ناست وی او په دې جمعې په منځ کې مې اشتراک کړی وی، لیکن د صحت توامندۍ دا به ورسره نه وي چې هغه راشي او په دې کې اشتراک وکړي. نو موږ د رب العالمین شکر ادا کوو چې الله په موږ او تاسو باندې رحم وکړ. زما عزتمندو، موږ موضوع شروع کړې وه مخکې له دې نه چې په امت باندې دا مصائب ولې راځي او دا عذابونه ولې راځي. نو موږ د اول په هغې کې څو حکمتونه بیان کړي او دا حکمتونه بعد به موږ هغه اسباب بیان کړي چې په دغه اسباب باندې چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته راښودلي د خپل پیغمبر په ذریعه باندې چې دغه اسباب چې کله موجودې په امت کې نو بیا به مصائب راځي، بیا به تکلیفونه راځي، عذابونه به راځي. د پیغمبر په ژبه موږ او تاسو ته بیان کړي چې هغه موږ بیان کړه الحمدلله. بیا موږ موضوع شروع کړې وه چې په دې امت باندې رحمتونه څنګه راځي، یو انسان به څنګه د الله د رحم مستحق شي، په دې انسان باندې الله رحم وکړي. هر انسان د دې طلبګار دی چې په ما باندې د الله رحم وشي، که نارینه ده او که زنانه، هغه په دې کوشش کوي چې په ما باندې الله رحم وکړي. نو دې دپاره موږ اسباب شروع کړي چې داسې اسباب دي که هغه اسباب انسان شروع کړي او په هغه اسباب باندې انسان روان شي او عمل پرې وکړي، نو الله په دې اسباب باندې په انسان باندې رحم کوي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. نو زما عزتمندو، له ټولو نه اول په ذهن کې دا خبره کښېنو چې په دې کائناتو کې په دې انسان باندې د رب العالمین نه هېڅوک مهربانه نشته دی. په دې کائناتو کې په دې انسان باندې د ټولو نه زیات مهربانه او ټولو نه زیات رحم کوونکی هغه د رب العالمین ذات دی. په دې وجه باندې الله سبحانه وتعالی ته ارحم الراحمین ویلی شي، او د ارحم الراحمین معنا هم دا ده چې د تمامو رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکی. به په دې دنیا کې د انسانانو هم شفقت او مهرباني وي، او دنیا کې چې موږ او تاسو څومره انسانان دا په شفقت د هغې مهرباني وي، د هغې نفع وي، د هغې رحم وي، نو هغه په څه غرض او په څه مقصد باندې مبني وي. د هر انسان چې یو بل انسان سره څه رحم کوي، څه شفقت کوي، مهرباني کوي، نو هغه د یو څه غرض او څه مقصد دپاره هغه شفقت او مهرباني کوي. که تاسو غور او فکر وکړئ د الله نه ما سوا په دې د الله نه ما سوا چې تاسو دا څومره انسانان په شفقت او په مهربانۍ سره وینئ چې هغې کې شفقت دی او مهرباني پکې د رحم پکې دی، نو د هغې به یو څه نه څه مقصد د دې انسان پورې مربوط وي، ځکه به دا شفقت او دا مهرباني کوي. بغیر د مقصده او بغیر د کدام نفع نه بني، اتمن کم مقصد به پکې وي، نو په دې وجه به څه شی کوي، هغه به دغه مهرباني کوي، شفقت به کوي. که یو بادشاه هغه د دې خپل رعایه سره محبت کوي او شفقت ورسره کوي، مقصد یې څه وي چې دا بادشاهي په حفاظت کې وي، دا سلطنت په حفاظت کې وي، هغه د دې د وجې نه د خپل شفقت او مهرباني د رعایه سره کوي. یو کس په دنیا کې شفقت او مهرباني کوي، لیکن هغه به د څه دپاره وي، هغه به د حصول د شهرت دپاره وي چې شهرت حاصل کړي. یو کس په شفقت او مهرباني به کوي د څه دپاره، د دې دپاره چې هغه په دې په وجه باندې مال را پیدا کړي، مال حاصل کړي، دا شفقت او مهرباني به په دې وجه. نو خلاصه ده چې هر انسان چې د بل انسان سره شفقت او مهرباني لري، یو څه غرض او څه مقصد باندې مبني وي. د رب العالمین رحم، د رب العالمین رحمت دا په هیڅ قسمه غرض، په هیڅ قسمه مقصد باندې مبني نه دی. د رب العالمین رحم
او د رب العالمین رحمت دا په دې خپلو بندګانو باندې شپه او ورځ 24 ساعته پرله پسې لکه د باران په شان په دې خپلو بندګانو باندې ورېږي د الله رحم. او د الله رب العزت دا رحم په دې کې کوم غرض او مقصد دا پکې مخفي او پټ پکې نه دی. او نه د رب العالمین دا بادشاهي هغه د مخلوق اطاعت ته محتاجه ده. د الله سبحانه وتعالی بادشاهي هغه مخلوق د اطاعت ته محتاج نه ده. که د دنیا تمام مخلوق دا اطاعت شروع کړي او د الله فرمان برداره بندگان جوړ شي نو هم د رب العالمین په رحم کې څه کمی نه راځي. او که د دنیا تمام مخلوق دا نافرمانه شو نافرمانی شروع کړي هم د رب العالمین په بادشاهي کې څه کمی نه راځي. نو الله سبحانه وتعالی چې په دې بندگانو باندې کوم رحم دی هغه بغیر د کوم غرض او مقصد نه دی او شپه او ورځ په دې خپلو بندګانو باندې لکه د باران په شان ورېږي. زما عزتمندو موږ دا خبره تېره جمعه ذکر کړې وه چې انسان تر هغه وخته پورې کامیابي نشي حاصلولی نه په دې دنیا کې او نه په آخرت کې تر څو پورې چې په دې انسان باندې د رب العالمین رحم نه وي شوی په دې انسان باندې رب العالمین رحم نه وي کړی. نو هغه اسباب تلاش کول پکار دي. هغه اسباب په کوم اسباب باندې چې الله سبحانه وتعالی په بنده باندې په دنیا او په آخرت کې رحم کوي هغه اسباب تلاش کول پکار دي. هغه اسباب ته ګرځېدل پکار دي. موږ تاسو تمام د الله رب العالمین رحم ته محتاج یو. که هغه نارینه ده او که هغه زنانه ده د الله رحم ته محتاج یو. حتی تر دې پورې زموږ پیغمبر د الله رحم ته محتاج دی چې زه په خپل عمل سره جنت ته نشم تللی که چېرته زما رب په ما باندې رحم ونه کړي. نو موږ او تاسو خو محتاج یو د رب العالمین رحم ته په هر حال کې. نو د الله رحم تلاش کول پکار دي. نو موږ څه اسباب شروع کړي هغه اسباب چې په هغه اسباب باندې رب العالمین په دې انسان باندې دنیا او په آخرت کې رحم کوي. د هغې نه موږ 2 اسباب ذکر کړي 2 اسباب موږ تېره جمعه ذکر کړي. دریم سبب چې انسان په د الله د رحم مستحق کېږي او په دې انسان باندې الله رحم کوي او د الله رحم په نازلېږي هغه څه شی دی؟ هغه د دې قرآن عظیم شان د دې تابعداري کول دي. د دې کتاب د دې قرآن عظیم شان د دې تابعداري کول دي. په دې باندې ځان پوه کول د دې په معنا او په تفسیر باندې ځان پوه کول او په دې باندې عمل کول دا د څه سبب دی؟ دا د الله د رحم سبب دی. د دې په وجه باندې انسان باندې رحم کیږي او دا انسان د الله د رحم مستحق کیږي. رب العالمین قرآن عظیم شان کې فرمایي دلیل په دا آیات الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک. الله فرمایي موږ دا قرآن عظیم شان دا کتاب نازل کړی دی او رب العالمین فرمایي دا ډیر مبارک کتاب دی ډیر د برکت والا کتاب دی ډیر مبارک کتاب دی فاتبعوه. رب العالمین فرمایي د دې قرآن تابعداري وکړئ د دې پسې روان شئ. کله چې تاسو د دې قرآن تابعداري وکړئ د دې پسې روان شئ نو لعلکم ترحمون په تاسو باندې به د رب العالمین رحم وشي. د دې قرآن عظیم شان یادول د دې په معنا او په تفسیر باندې ځان پوه کول بیا په دې باندې عمل کول او د دې تعلیم نور له ورکول دا د څه سبب دی؟ د الله د رحم سبب دی. د دې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی په دې انسان باندې رحم کوي او دا د الله د رحم مستحق کیږي. که ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام احادیث ګوري او هغه احادیث مطالعه کې او دا سوال در سره پیدا شي چې په دې کائناتو کې ټول نه بهترین انسان څوک دی؟ په دې انسانانو کې بهترین انسان څوک دی؟ ته دا معلومول غواړې په حدیثو کې نو د الله پیغمبر فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې هغه د قرآن زده کړي او نور ته وروخایي نور له دغه تعلیم ورکړي. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهترین هغه انسان دی چې هغه د قرآن زده کړي او به نور له دغه تعلیم ورکړي. یو بل آیات کې الله فرمایي وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اے پیغمبر دا قرآن عظیم شان مونږ پتا باندې د دې لپاره نازل کړی دی د دې لپاره مونږ نازل کړی چې په دې کې هر یو شی واضحه او څرګند پکې بیان شوی دی. د دې لپاره دا قرآن عظیم شان پتا باندې نازل کړی دی. وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء او بیا رب العالمین فرمای وهدن او په دې کې هدایت د خلکو لپاره
ورحمة او په دې کې رحمت دی د خلکو دپاره، وبشرا للمسلمین او په دې کې خوشخبري ده د مسلمانانو دپاره، وبشرا للمسلمین او په دې کې خوشخبري ده د مسلمانانو دپاره. نو اوس څوک چې په دې قرآن عظیم شان کې تلاوت کوي او د دې قرآن عظیم شان په معنا او په تفسیر باندې ځان پوه کوي او په دې باندې عمل کوي او د دې تعلیم نورو له ورکوي، نو په دې انسان باندې به د رب العالمین رحم کیږي. ځکه الله فرمایي وهدن ورحمة، نو دا انسان به د الله د رحم مستحق په دې به د الله رحم کیږي دنیا کې او آخرت کې. اوس افسوس خبره خو دا ده چې نن سبا زموږ او ستاسو د قرآن عظیم شان غلافونه خو ډېر مزیدار وي، بهترین الماری کې پروتي، لیکن په هغې کې تلاوت کول والا څوک نه، په معنا په مفهوم کې د سره څوک ځان نه پوهې کوي چې دا کوم کتاب دی او څه نه، فقط د دې لپاره دی چې فاتحه شي او راوایغلي او بس یو څو چپې ترې واخلي ورته بېرته کېږي بس. او که په تلاوت کې یو قاري، په فاتحه کې یو قاري هغه د قرآن عظیم شان تلاوت کوي، نو هغه یو کس به وګوري او په تلیفون کې مصروف وي یا به د بل کس سره مصروف وي، د دې د اهمیت نه نه خبر چې دا قرآن عظیم شان اورېدل دې کې ثواب شته او که نه، ما باندې به الله رحم وکړي او که نه، او د دې تابعداري تر کوم وخته پورې ده، تر کوم ځای پورې ده. نو قرآن عظیم شان شته حتی تر دې پورې چې تلیفونونو کې راورسېدو، ډېر زیات په اسانۍ سره موږ ته راورسېدو، لیکن د تلاوت والا پکې څوک نشته، تلاوت دپاره چا سره وخت نشته چې به دې کې تلاوت وکړي. تاسو خپله فکر وکړئ چې په هغه کورونو کې به سکون وي، په هغه کور کې به رحم وي، په هغه کور کې به برکت وي، هلته به سکون برکت دا به د کوم ځای نه راشي چې په یو کور کې د قرآن عظیم شان تلاوت نه کېږي، قرآن موجود دی او تلاوت پکې نه کېږي. نو دې د وجې نه چې انسان د الله د رحم مستحق کېږي، هغه څه شی دی؟ هغه د دې قرآن تابعداري کول دي. څلورم سبب د الله د رحم چې انسان په د الله د رحم مستحق کېږي، هغه هم د دې قرآن متعلق دی. هغه څه شی دی؟ هم د دې قرآن متعلق دی، د دې قرآن ته غوږ کېښودل، دې قرآن ته متوجه کېدل. قرآن لوستلی کېږي نو قرآن ته متوجه کېدل. د جمعې په ورځ باندې واز کېږي، بیان کېږي، که په هر مسجد کې وي امام لګیا د قرآن نه خبرې کوي، د قرآن بیانوي، نو په دې ته متوجه کېدل، دې ته غوږ کېښودل، نو دا څه شی په دې وجه باندې دا انسان د الله د رحم مستحق کېږي. ځکه الله قرآن کې فرمایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رب العالمین فرمایي وایي د دې قرآن ادب کوئ، ادب. کله چې دا قرآن لوستلی کېږي نو دې ته متوجه کېږئ، دې ته غوږ کېږئ. د څه دپاره؟ وانصتو، چپ شئ، خاموش شئ، لعلکم ترحمون، په تاسو باندې به د الله رحم کېږي. که ته غواړې چې د الله رحم په تا باندې وشي، د قرآن ادب کوه، احترام کوه. ادب یې څه شی دی؟ کله چې د دې ترجمه او تفسیر کېدله هغې ته متوجه کېږه، په ادب او په احترام سره کېده. کله چې په یو ځای کې عالم یا یو ځای کې مبلغ واعظ هغه بیان کوي او قرآن بیانوي، نو فورا ته هغې ته متوجه کېږه، هغې ته خاموش سره کېنه، ادب کوه د دې. او کله چې تلاوت د دې کېږي، فاتحه کې ناست وي، په بل ځای کې ناست وي، نو هغې ته په احترام سره کېنه، په ادب سره کېنه، نو څه به در باندې وشي؟ لعلکم ترحمون، الله به په تا باندې رحم وکړي. که ته غواړې چې د الله رحم په تا وشي، نو یو دا ده لعلکم ترحمون، قرآن ته متوجه کېدل. پنځم سبب د الله د رحم حاصلولو چې انسان په د الله د رحم حاصلوي او د انسان په د الله د رحم مستحق کېږي، هغه څه شی دی؟ هغه یو ډېر اسانه شی دی چې انسان په د الله د رحم مستحق کېږي او په دې انسان باندې د الله رحم کېږي. هغه دا د خپل اولاد ښه تربیت کول، د دې اولاد ښه تربیت کولو په وجه باندې په دې انسان باندې الله رحم کوي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. څنګه کېږي؟ قرآن عظیم شان ته متوجه شي. الله قرآن کې فرمایي وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه. الله فرمایي ستا رب دا فیصله کړې ده چې د الله نه ما سوا د بل هیڅ یو کس بندګي به نه کوئ، بل د هیڅ چا بندګي به نه کوئ. وبالوالدین احسانا، او د مور او د والدینو سره، د مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ، د هغې سره به ښه سلوک کوئ. او رب العالمین فرمایي اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما. که چېرې دا والدین، مور او پلار، یا یو د دوی نه یا دواړه دا والدین دا تا سره وي، دا ګوره ډېر لوی نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی په داسې وخت کې، په داسې حال کې یو کس له والدین ورکړي چې هغه عاجزه شوي وي، هغه کمزوري شوي وي، هغه ستا د خدمت محتاج وي، هغه ضعیف العمر ته ورسیږي، هغه ستا د خدمت محتاج وي او تا سره وي، نو دا د رب العالمین لوی نعمت دی. رب العالمین فرمایي اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې بحث مباحثه خو ډېره لرې خبره ده،
نافرمانی خو ډېره لرې خبره ده، د هغې سره جنگ جدل دا خو ډېره لرې خبره ده، بلکې الله فرمایي اوف قدرې به م ورته نه کړې، اوف قدرې به م ورته نه کړې. د دې اوف نه بله کلمه نشته دی، اوف قدرې به م ورته نه کړي، بلکې الله فرمایي وقل لهما قولا کریما، هغې سره په درناوي باندې، په احترام سره، په عزت سره هغې سره خبرې کوه. بلکې رب العالمین موږ ته فرمایي واحفظ لهما جناح الذل، د هغې په مخامخ چې کله ودرېږي خپله شانه او خپله سینه دې داسې مه راوباسه، بلکې الله فرمایي دا خپله اوږه دا خپله شانه دا سینه دې ښکته سره د هغې په مقابل کې چېرته داسې ونه وایي چې زه ډېر تکړه یم د دی نه او ډېر پوه یم، چېرې داسې ونه کړي. او رب العالمین موږ ته یو طریقه راښیي په قرآن عظیم الشان کې د دعا چې د والدینو ته به دعا کوئ. څنګه دعا به کوئ؟ رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، یا الله زما په والدینو باندې داسې رحم وکړي څنګه چې زه وړوکی وم او زه دوی رالوی کړم، داسې زما په دې والدینو باندې م رحم وکړي. نو کله چې د اولاد ښه تربیت وشي، د اولاد ښه تربیت وشي او هغه ته یو څه ناڅه د دین پوهه ورکړی شي، نو دا اولاد به دې والدینو ته بیا دا دعا کوي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، یا الله زما په والدینو باندې رحم وکړي څنګه چې زه دوی زما پرورش کړو، په ما باندې رحم کړی دی. نو کله چې د اولاد ښه تربیت وشو هغه به تا ته دا دعا کوي، او چې اولاد درته دعا کوله نو د الله رحم به په تا باندې کېږي، ولو که ته په برزخ کې په قبر کې پروت یې هم تا ته به هغې دعا کوي، د هغې دعا به تا ته رارسېږي، هم به په دنیا کې د الله د رحم مستحق او هم به په آخرت کې د الله د رحم مستحق. د څه په وجه؟ د اولاد د ښه تربیت په وجه باندې تا ته دا فایده حاصله شوه، په دنیا او په آخرت کې به د هغې دعا کې ته شامل یې رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. نه دا پنځم سبب دی چې انسان د دې په وجه باندې د الله د رحم مستحق کېږي. شپږم سبب چې انسان په د الله د رحم مستحق کېږي او د انسان باندې الله رحم کوي، د الله رحمت نازلیږي، هغه څه شی دی؟ هغه دا دی د الله نه دعاګانې غوښتل، الله ته فریاد کول، همیشه د دعا په وجه باندې انسان د الله د رحم مستحق کېږي او په دې انسان باندې الله سبحانه وتعالی رحم کوي. رب العالمین قرآن عظیم الشان کې یو دعا را نقل کړې ده او دا دعا موږ همیشه کوو، خاص کر زما د خولې نه د زبان نه به تاسو همیشه اورېدلي چې دا دعا موږ د هر مونځ نه بعد کوو. دعا دا ده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. د دې معنا څه شی دی؟ معنا یې دا ده یا الله زموږ زړونه مه کږوه، زموږ زړونه مه کږوه بعد اذ هدیتنا، کله چې تا موږ ته د هدایت لاره راوښودله، هدایت دې راته وکړو، د مونځ توفیق دې راکړه، هدایت دې راته وکړو، درس ته دې کېنولو، اله العالمین نیک کار دې را باندې وکړو، د هدایت لاره دې راته راوښودله، دې نه بعد زموږ زړه مه کږوه، زموږ زړه مه کږوه. وهب لنا من لدنک رحمة، یا الله د خپل له طرف نه موږ له رحمت راکړه. وهب لنا من لدنک رحمة، یا الله د خپل له طرف نه موږ له رحمت راکړه. نو کله چې ته دا دعا کې او د الله نه دعا غواړې نو د دې په وجه باندې به الله سبحانه وتعالی په تا باندې رحم کوي، په تا باندې به د الله رحمت نازلیږي او د الله د رحم مستحق کېږي. به الله سبحانه وتعالی د ایوب علیه السلام دعا را نقل کړې ده. د ایوب علیه السلام باندې تکلیف راغلی و، مریض شوی و، الله ته دعا کړې وه، هغه دعا الله رب العزت په دې قرآن عظیم الشان کې را نقل کړې ده. هغه کومه دعا ده؟ رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. یا الله ما باندې تکلیف راغلی دی، سخت را باندې راغلی ده، یا الله پریشانی را باندې راغلی ده او ته زیات رحم کوونکی. ایوب علیه السلام الله نه دا دعا غوښتلې وه، الله ته فریاد وکړه. رب العالمین فرمایي فاستجبنا له، موږ د هغه دعا قبوله کړه. وایي د ایوب علیه السلام دا دعا قبوله کړله. فکشفنا ما به من ضر، رب العالمین فرمایي وایي د هغه نه دا تکلیف لرې کړه، دا تکلیف دې موږ لرې کوئ. وآتینا اهله، او موږ هغه له اولاد ورکړه، صاحب اولاد هم کړه. ایوب علیه السلام مریضه، الله رب العزت ته هغه مریضي هم لرې کړه، تکلیف هم ته الله لرې کړه او الله ولا اولاد ورکړه، صاحب اولاد یې کړه. وآتینا اهله، موږ هغه ته اهل ورکړه، اولاد هم له ورکړه. او بیا رب العالمین فرمایي ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله فرمایي وی دا زمونږ د طرف نه رحمتو، ځکه هغه دعا غوښتلې وه، وی دا زمونږ د طرف نه رحمتو. او الله سبحانه وتعالی فرمایي په دې کې نصیحت دی د چا دپاره؟ د عبادت ګزارو دپاره چې ایوب علیه السلام د الله نه دعا وغوښتله، د دغه دعا په وجه باندې الله سبحانه وتعالی په هغه باندې رحم وکړه. نو که ته غواړې چې په تا باندې د الله رحم وشي او د الله رحمت په تا باندې نازل شي، د الله د رحم مستحق شي، نو رب العالمین نه زیاتې دعاګانې طلب کوه، الله به در باندې رحم وکړي. ځکه الله فرمایي چې دا زموږ د طرف نه رحمت چې په ده باندې موږ وکړو. نو دعاګانې طلب کول په دې سره همیشه الله ته دعا کول، همیشه الله ته فریاد کول، په دې سره انسان د الله د رحم مستحق کېږي.
وم سبب چې انسان په د الله د رحم مستحق کیږي او په دې انسان باندې الله رحم کوي هغه څه شی دی هغه هر قسمه ګناه ترک کول هر قسمه ګناه ترک کول که هغه صغیره ګناه ده او که هغه کبیره ګناه ده هغه ترک کول دې ته مه ګوره چې دا وړه ګناه ده او دا لویه ګناه ده دې ته مه ګوره چې دا صغیره ګناه ده دا کبیره ګناه ده بلکې دې ته وګوره چې ته د څومره لوی رب نافرماني کوي که صغیره ګناه ته کوي هم دې څومره لوی رب نافرماني کوي او که کبیره ګناه کوي نو څومره د لوی رب نافرماني کوي نو کوم انسان چې په معصیت او په نافرمانی په ګناه کې مبتلا وي دا انسان به څنګه د الله د رحم مستحق شي نو دې د وجه نه هر قسمه ګناه ترک کول د دې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی په دې انسان باندې په دنیا او په آخرت کې رحم کوي رب العالمین د ملائکو دعا نقل کړې ده د ملائکو د نیکانو انسانانو ته دعا کړې ده د ملائکو نیکانو انسانانو ته دعا کړې ده او رب العالمین هغه د ملائکو دعا په دې قرآن عظیم شان کې نقل کړې ده ملائکو داسې دعا کړې ده وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته هغه داسې دعا کړې ده یا الله داستا مسلمانان بندگان د ګناهونو د بد انجام نه وساته دا دعا کړې ده یا الله ستا د مسلمانان بندگان د ګناهونو د بد انجام نه وساته او بیا دا دعا کړې ده وقهم السيئات يومئذ فقد رحمته کوم انسانان چې تا بچ کړل د ګناه د بد انجام نه نو هغې باندې تا لوی رحم وکړ کوم انسانان چې تا د ګناه د بد انجام نه بچ کړل په هغې باندې تا لوی رحم وکړ نو د ګناه د بد انجام نه انسان په هغه وخت کې بچ کېدی شي کله چې انسان هر قسمه ګناه ترک کړي ځکه د ګناه بد انجام چې شی دی هغه ته الله غضب دی او د ګناه د بد انجام نه هغې دعا کړې ده چې یا الله ته دې بچه کړې او کوم انسانان چې بچه شول په هغې باندې تا لوی رحم وکړل فقط رحمته یومئذ فقد رحمته په هغې باندې تا رحم وکړ نو هر قسمه ګناه پرېغوستل که هغه صغیره ده که هغه کبیره ده نو هغه پرېښودل ګناهونه ترک کول د دې په وجه باندې انسان د الله د رحم مستحق کېږي او په دې انسان باندې د الله رحم کېږي اتم سبب چې انسان په د الله د رحم مستحق کېږي او په دې انسان باندې الله رحم کوي هغه څه شی دی هغه دا دی چې د مونځ د نماز پابندي کول 5 وخته مسجد کې مونځ ادا کول الله سبحانه وتعالی په دې مسلمانانو باندې 5 وخته مونځ فرض کړی دی او دا د الله په کور کې په دې مساجدو کې د رکوع کوونکو سره یو ځای ادا کول دا سبب د دې دی چې په دې انسان باندې به د الله رب العزت رحم کېږي په دنیا او په آخرت کې ته غواړې چې په تا باندې د الله رحم وشي او د الله د رحم مستحق شي نو 5 وخته مونځ په جماعت کې په جمع سره ادا کوه په دې کې تاخیر او کوتاهي مه کوه لیکن نن سبا د مسلمانانو حال وګورئ د مسلمانانو دا حال دی چې د مونځ نه ناخبره د مسجد نه ناخبره دا په مسلمانانو کې شته دی نه هغه د قیامت د نشانونو یوه نشاني ده هغه نشاني څه ده د قیامت د نشانونو یوه نشاني دا ده چې مساجد به زیات شي او دا مساجد به ډېر بهترین تزین او آرایش سره به جوړ شي په دې کې به هر قسمه زینت به وي آرایش به وي ښه به جوړ شوي بهترین به جوړ شوي لیکن منګزار به په هغې کې نه وي د منګزارو نه به خالي نن تاسو وګورئ په دنیا کې هماغه حالات دی دا د قیامت نشاني ده دا د آخرت د نشانونو یوه نشاني ده مساجد به لوی لوی وي آباد به وي لیکن منګزار به په هغې کې نه وي دا ډیره د افسوس خبره ده چې انسان په دې باندې فکر وکړي نو که انسان غواړي چې په ما باندې د الله رحم وشي او زه د الله د رحم مستحق شم 5 وخته په مسجد کې مونځ ادا کول د مونځ پابندي کول نه هم سبب چې انسان په د الله د رحم مستحق کېږي هغه څه دی هغه زکات ادا کول کله چې کال پوره شي او ته حساب وکړي او تا باندې د الله کوم حق کېږي هغه ته ورکړي د الله حق ورکول کوم مال چې ذخیره کړی دی د دغې ذخیرې نه حساب وکړي او زکات ته نه ورکړي زکات نه ورکول په دې باندې قرآن عظیم شان کې ډېر وعید راغلی دی د دغه مال په وجه باندې بیا انسان په آخرت کې د الله سخت عذاب سره مخامخ کېږي دغه مال په وجه چې انسان ذخیره کړی او د الله حق یې نه ورکړی چې د هغې موږ بار بار وضاحت کړی دی نو زکات ورکول دا په دې په وجه باندې انسان د الله د رحم مستحق کېږي کوم کس چې د دې پابند وي دا هم د مونځ دپاره دی دا آیات او هم د دې زکات دپاره دی الله قرآن عظیم شان کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون د مونځ پابند شئ د زکات پابند شئ په دې کې کوتاهي مه کوئ د الله د رحم مستحق به شئ الله به در باندې رحم وکړي نو چې کوم کس مونځ نه کوي او کوم کس زکات نه ورکوي دا کس به څنګه د الله د رحم مستحق شي په ده به څنګه د رب العالمین رحم وشي الله خو لعلکم ترحمون په دغه شي باندې به تا باندې رحم کېږي مونځ پابند شه او د زکات پابند شه نو دا نه هم سبب دی چې په دې باندې انسان د الله د رحم مستحق کېږي لسم سبب چې انسان په د الله د رحم مستحق کېږي او په دې انسان باندې د الله رحم کېږي هغه څه شی دی هغه الله ته استغفار کول دی همیشه
الله نه بخښنه غوښتل. همیشه ستا دا ژبه په دې باندې عادت وي استغفر الله ربي من كل ذنب. استغفار غوښتل، بخښنه غوښتل، په دغه انسان باندې الله سبحانه وتعالی رحم کوي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. صالح علیه السلام دا یو پیغمبر و، د خپل قوم ته ویلې، د قوم سمودیان د خپل قوم ته داسې ویلې. الله قرآن کې راغله خبره را نقل کړې ده چې یا قومي لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنات. ای قوم تاسو ولې عذاب طلب کوئ؟ ولې عذاب غواړئ؟ ولې په دې عذاب کې تاسو عجله کوئ، تادي کوئ؟ عذاب ولې طلب کوئ؟ د خپل قوم ته صالح علیه السلام د خپل قوم ته ویلې. قوم یې ورته ویلي که ته چېرته د الله رښتینی پیغمبر یې نو په موږ باندې عذاب راوله. قوم یې ورته ویلي که ته چېرته د الله رښتینی پیغمبر یې نو په موږ باندې عذاب راوله. هغه ویل ولې دا کار کوئ؟ تاسو تادي کوئ، جلدي کوئ، د الله عذاب غواړئ، د الله عذاب مه طلب کوئ. نو هغه ورته داسې وفرمایل لولا تستغفرون الله، که چېرته تاسو د دې په ځای باندې د الله نه استغفار غوښتلی وی، د الله نه معافي طلب کړی وی، بخشش هم غوښتلی وی، لعلکم ترحمون، په تاسو باندې به د الله رحم شوی وی، تاسو باندې به الله رحم کړی وی. که ته غواړې چې په تا باندې د الله رحم وشي او د الله د رحم مستحق شي نو بهترینه وظیفه، بهترینه نسخه هغه څه شی دی، همیشه استغفار وایه، همیشه د الله نه بخشش طلب کوه. یو لسم سبب چې انسان په د الله د رحم مستحق کیږي او په دې انسان باندې الله رحم کیږي هغه څه شی دی؟ هغه توبه کول دي، الله ته رجوع کول دي. د دې توبې او د استغفار په منځ کې فرق دی. مخکې موږ د دې بار بار وضاحت کړی دی. استغفار دې ته ویل کېږي د ماضي په ګناهونو باندې د الله نه معافي غوښتل، بخشش غوښتل. یا الله فلان ګناه مې کړې ده، فلان غلطي رانه شوې ده، هغې ما ته معافي وکړي، دې ته استغفار ویل کېږي. او توبه دې ته ویل کېږي په آینده کې د یو کار دپاره پخته او کلکه اراده کول چې یا الله دا کار به د آینده کې به نه کومه، دې ته توبه ویل کېږي، الله ته رجوع کول. الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. ای پیغمبره کله چې تا ته زما هغه خلک تاله راشي چې هغه زما په آیاتونو باندې ایمان لري. ای پیغمبره هغه خلک ستا طرف ته راشي چې هغه زما په آیاتونو باندې ایمان لري. نو فقلت ورته وویه وسلام علیکم، په تاسو باندې د الله سلامتیا ده، د الله سلام دی په تاسو باندې، د رب العالمین سلام دی په تاسو باندې. او داسې ورته وویه چې كتب ربکم علی نفسه الرحمه، ستاسو رب په خپل ځان باندې دا رحم لازم کړی دی، ستاسو رب دا مهربانی دا رحم دا په خپل ځان باندې لازم کړی دی. رب العالمین فرمای زه په دا رحم په هغه انسان باندې کوم، په هغه کس باندې به کوم، کوم کس انه من عمل منکم سوءا بجهاله، تاسو که چې هغه څوک ګناه وکړي، یو عمل تاسو وکړي چې هغه د ګناه عمل وي او په ناپوهي کې وکړي، د انسان ناپوهه وي، دته خبر نه وي او وکړي، او رب العالمین فرمای ثم تاب من بعده، بیا د هغې نه بعد توبه وکړي، د هغې نه بعد یې توبه وکړله، الله ته رجوع کړله، نو فانه غفور رحیم، الله رب العزت بخونکی او مهربانه دی. نو کوم کس چې توبه کوي نو الله غفور رحیم دی، الله رب العزت به په دې انسان باندې رحم کوي او دا انسان به د الله د رحم مستحق شي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. نو که یو کس دا غواړي چې زه نوی ژوند شروع کوم، نوی زندگی شروع کوم او الله ته رجوع کوم او الله ته توبه وکړله، نو الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې هغه کس له داسې خوشخبري ورکوي. الله فرمای یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم، الله فرمای ای پیغمبر دې بندگانو ته ووایه، هغه بندگان چې په خپل نفس باندې په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، یعنې ګناه یې کړې ده، د ګناه عمل یې کړی دی، هغې ته ووایه لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه ناامیده نه شئ، د الله د رحمت نه قطع مه پرې کوئ، د هغې نه قطع مه کوئ چې تاسو باندې به د الله رحم ونی شي، بلکې پیغمبر هغې ته وویوه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله رب العزت دا تمام ګناهونه بخشش کوي. کله چې انسان د رب العالمین طرف ته راشي او الله طرف ته رجوع وکړي او په صدق سره الله ته توبه وکړي، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ای پیغمبر هغه خلکو ته ویوه چې الله رب العزت تمام ګناهونه بخشش کوي. نو که ته غواړې چې الله په تا باندې رحم وکړي او د الله د رحم مستحق شي، الله ته توبه کوه، بار بار دا توبه کوه او هر وخت یې کوه. دولسم سبب چې انسان په د الله د رحم مستحق کېږي هغه څه شی دی؟ هغه تقوا، په ځان کې تقوا راوستل، په ځان کې پرهیزګاري راوستل. تقوا پرهیزګاري څه ته ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي چې ښه عمل کول او د بد عملونو نه ځان ساتل، دې ته پرهیزګاري ویلی کېږي. نوح علیه السلام د خپل قوم ته دا خبره کړې وه، وایي تاسو په تعجب کې وایي چې یو کس تاسو نه پیغمبر شو، وایي تاسو دې خبره په تعجب کې اچولې وایي چې تاسو نه یو کس په پیغمبر شو او تاسو ته د الله خبره بیان کړله، د الله یادونه تاسو ته وکړله، تاسو دې خبره په تعجب کې اچولې وایي. نوح علیه السلام ته ویلي ولتتقوا لعلکم ترحمون، دا خو دې دپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ،
دا تاسو لپاره چې پیغمبر رالی او د الله خبره درته وکړله ولتتقوا چې تاسو پرهیزګاره شئ پرهیزګاري درکې راشي نو لعلکم ترحمون د هغې په وجه باندې به الله سبحانه وتعالی په تاسو باندې رحم وکړي نو انسان کې پرهیزګاري راتلل ښه عملونه کول د بد عملونو نه ځان ساتل دا د چیز سبب دی د الله د رحم مستحق کېدل دې سره انسان د الله د رحم مستحق کېږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې دا یو څو اسباب هم ذکر کړل ان شاء الله تعالی باقي مانده به په آینده هفته کې ذکر کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله دې خبرو مالم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو نه هم